السلام علیکم محترمین، الله تعالی مو جوړ او روغ لره. الله تعالی مو تل خوشاله او آباد لره. دوستانو، نن در سره د یو آیات وظیفه شریکه کوم سی ولله خزائن السماوات والارض. بس دا کوچنی وظیفه ده. کم کسان چې مالی مشکلات پریشانی لري، اقتصاد یې کمزوری وي، کاروبار نه وي، روزګار نه وي، هغه ته به الله تعالی په یو څه لږ وخت کې به الله تعالی هغه ته ښه اسباب د روزګار برابر کړي، د کاروبار او مالی مشکلات به ختم شي، اقتصاد به الله ښه کړي. د چا چې هم اقتصاد کمزوری وي، رزق نه وي، کور کې پیسې نه وي، مال او دولت نه وي، هغه انسان دې دا یوه وظیفه وکړي، انشاءالله الله به یې مالدار کړي. که هر څومره پر تاسو باندې د بل قرضداري وي او د هغه د قرضداري د ادا کولو له تاسو سره هیڅ داسې موقع نه وي، هیڅ داسې اسباب نه وي چې د هغه انسان قرضداري ور باندې ادا کړي، نو نن در سره یو داسې عمل شریک کوم چې ولله خزائن السماوات والارض. او دا زموږ عقیده ده، دا زموږ ایمان ده. الله تعالی خپله فرمایي چې د اسمان خزانې دي که د مځکې خزانې دي، دا ټولې الله تعالی لره دي، دا ټولې د الله په قدرت کې دي، دا ټولې د الله په ملکیت کې دي. چې وغواړي هر کس مالدار کوي، چې وغواړي د هر انسان اقتصاد ورسموي، چې وغواړي هر کس مسکین کوي، اقتصاد ور کمزوری کوي. دا ټول د الله په لاس کې دي. یو انسان نشي کولی چې بل انسان مالداره کړي، یو انسان نشي کولی چې بل انسان اقتصاد ورښه کړي چې د الله خوښه نه وي، او یو انسان نشي کولی چې یو انسان ته الله تعالی هر څومره مال او دولت پیسې ورکړي. هیڅوک دا کوشش نشي کولی چې هر څومره کوشش وکړي نه د دې وس کار ده چې هغه کس غریب کړي او له هغه کس څخه مال او دولت واخلي او د هغه انسان اقتصاد ور کمزوری کړي. دا ټول د الله په لاس کې دي. الله چې څه وغواړي د انسان اقتصاد کمزوری کوي هم او اقتصاد ور پیاوړی کوي هم. الله چې وغواړي انسان قرضدار کوي هم او انسان له قرضداري څخه خلاصوي هم. دا باندې الله تعالی قادر ذات ده، او د دنیا هر خزانه د الله تعالی په لاس کې ده. د دنیا د هر قدرت، د اقتصاد طاقت قدرت د الله تعالی په لاس کې ده. د هر چا اقتصاد کمزوری کول د الله تعالی په لاس کې ده. نو نن در سره دوستانو یو داسې عمل شریک کوم چې هغه عمل د ولله خزائن السماوات والارض. ډیر مجرب عمل ده، اسانه ده، دومره سخته وظیفه ده نه، یو کوچنی غوندې آیات ده. او دغه ان شاء الله چې تاسو وکړئ، لغه نه بعد بس تاسو مشکل الله تعالی حل کړي، دغه د اقتصاد، د کاروبار، د روزګار. دوستانو دا وظیفه به کوئ د سهار له لمانځه نه بعد په پابندي سره، بل وخت دا وظیفه نه کیږي. یوازینی د سهار لمونځ چې دې وکړئ دا وظیفه به کوئ. یعنې د سهار له لمانځه نه بعد چې تاسو لمونځ وکړئ، پر هغه ځای نماز باندې ناست کوشش وکړئ، په مسجد کې نارینه زنانه خو کور کې هر کس دا وظیفه کولی شي. که په کور کې وکړئ هم په دې کې کوم مشکل نشته. د سهار لمونځ چې دې وکړئ، د سهار له لمانځه نه بعد به متصل له چا سره دنیوي خبرې نه کوئ، دا وظیفه به شروع کوئ. اولین به تر وظیفې مخکې یو وارې درود شریف ووایه، اللهم صل اللهم بارک، اسانه درود. له هغه نه بعد له وظیفې نه بعد له درود شریف نه بعد به دا وظیفه ووایه، ولله خزائن السماوات والارض. دا وظیفه به تقریبا ووایه 340 واره، 340 واره، نه زیات نه کم. کله چې دا وویله په پای کې بیا هغه درود شریف چې اللهم صل اللهم بارک د یو وارې ووایه. له هغه نه بعد یا پر ځان باندې جفت کړه، لاس الله ته پورته کړه، په ښه عاجزۍ سره، په ښه توجه سره د مال او د دولت لپاره دعا وکړه، د فقر، د مسکنت، د غریبي د ختمولو لپاره دا آیات الله تعالی ته وسیله کړه، دا وظیفه ورته پیښه کړه چې د دې په برکت سره دا مشکل لرم د الله ته حل یې کړي. د اقتصاد په باب باندې دعا وکړه، د قرضداري د ادا کولو لپاره دعا وکړه، د ښه کاروبار د پیدا کولو لپاره دعا وکړه، په کاروبار کې د برکت لپاره، په تجارت کې پرمختګ لپاره، د دې لپاره دعا وکړه په ښه توجه سره. ان شاء الله الله ډیر مهربانه ده چې ستا دعا به الله تعالی قبول کړي، او د دې وظیفې په برکت سره بس تاسو دغه مشکل چې د اقتصاد ده دا به الله تعالی ختم کړي. دا به دوستانو دا وظیفه کوئ مکمل 11 ورځې، تر 11 ورځې به نه زیات کوئ نه کم. په مابینځ کې به قضایي نه راوړئ. هر سهار له لمانځه نه بعد، بل وخت نه، هر سهار له لمانځه نه بعد به کوئ 11 ورځې متصل دا وظیفه پر دغه عمره تعداد په سر و پای کې یو وارې درود شریف، په مابینځ کې 340 واره دغه آیات مبارک وظیفه، له هغه نه بعد دعا. ان شاء الله په دا 11 ورځې کې به د الله تعالی در پر داسې کاروبار باندې واړوي چې د مال او د دولت به ختمولی نه شي، د رزق، د
ډیره لپاره به الله پاک جل جلاله کاروبار ته برابر کړي او د هغه قرضداري د ختمولو لپاره هم الله تعالی د دې وظیفې په برکت سره اسباب درته برابر کړي. نو دوستانو دا وظیفه ډیره طاقتوره مجربه د خپل هم وکړي نور ملګرو سره هم شریکه کړئ. تر بل وظیفې د خدای په امان پر الله مسپارم. السلام علیکم ورحمت الله.